امریکا د افغانستان بانک ته د کنګل شوې شتمنۍ د سپارلو پلان نه لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وايي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوې 3.5 میلیارډ ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره دا خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنی چارو وزارت وايي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدلو د احتمال په اړه شته. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې هسې نه دا پیسې ترهګرو ډلو ته په لاس ورشي. نیټ پرایس د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو او لګښت پر لارو چارو غور کوو. نیټ پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه. نوموړي وویل